سلامونه ملګرو د نن ویډیو کې د کارل مارکس باره کې خبره کوو. ټوله دنیا کې چې چېرته هم چا سوشل ساینسز ویلي دي هغوی کارل مارکس د نوم نه واقف دي. کمیونزم، پولیټیکل ساینس دا څیزونه خو د کارل مارکس نه بغیر بالکل نیمګړي دي. کارل مارکس ته د جدید سوشل ساینس بانی وایي. کارل مارکس کله پیدا شوی او کوم ځای پیدا شوی او سبق یې څومره ویلی او د په کریډټ باندې کوم کار دی چې د هغې د وجې نه په ټوله دنیا کې کارل مارکس یادیږي. نو ګورئ پیدا شوی خو په 19مه صدۍ کې پیدا شوی دی، وفات شوی دی 19مه صدۍ کې تیر شوی دی د 1818 نه والې 1883 کې. د جرمني سیټیزن و، په جرمني کې پیدا شوی و، د مذهب لحاظ سره یهودي و. تعلیمي یونیورسټي اف بون او یونیورسټي اف برلن دواړو نه یې سبق ویلی او د قانون او فلسفه کې په هغه زمانه کې پی ایچ ډي کړې وه. نو یو اعلی تعلیم یافته و. دی چې قانون او فلسفه کې پی ایچ ډي کړې وه، نو صرف د دې قانون د فلسفې نه بلکې دی یو غټ مورخ، هسټورین، غټ فلسفي فلاسفر او یو غټ ماهر معاشیات او نو لکه یو ملټي ډایمنشنل پرسنالټي لرله. آسان والفاظو کې موږ دا ویلی شو چې هی واز د مین آف نالج. ډیر کریټیو مایندډ سړی و. دی د 1945 نه پس چې کله 1945 کې دی د خپل خیالات و د دې د وجې نه جلاوطن کړی شو، نو دی لندن ته لاړ. نو لندن کې دته نیشنلټي نه وه میلاو شوې، د جرمني هغه یې کینسل کړی شوه. نو لحاظه د 1945 نه پس دی د یو ملک هم سیټیزن نه و. د ښځې سره هلته کې چې کوم دی نو څومره وخت بیا په جلاوطنۍ کې د دا دور تیر کړی دی په لندن کې. په 1848 کې د کمیونسټ مینیفیسټو، لکه کمیونسټ مینیفیسټو کتاب خو نه و، یا لکه یو غټ آرټیکل ورته موږ ویلی شو یا یو وړوکې کتابچه. دا کمیونسټ مینیفیسټو چې د پکې د کمیونیزم هغه خاکه پیش کړې وه. او بیا په دې بل خپل کتاب کې چې داس کیپیټل د کوم کتاب دی که نه، نو داس کیپیټل اوس هم په دنیا کې بیسټ سیلینګ بکس کې یو داس کیپیټل دی. په دې داس کیپیټل کې د کمیونیزم د نظریه پیش کړې ده، بیا یې په رڼا غورځولې ده، پوره یې خلکو ته واضحه کړې ده. ګورئ تاسو ته دا پته وي چې په یورپ کې صنعتي انقلاب راغلی و. په 19مه صدۍ کې د یورپ دا ملکونه فرانس او جرمني، انګلینډ دا ټول ډیر مالدار وو، طاقتونه وو. دوی د خپل بر اعظم نه بار علاقې هم قبضه کړې وې، څنګه چې د انګریزانو په انډیا پاکستان باندې حکومت و. نو په دغه دور کې چې هلته کې کارخانو ډېره ترقي کړې وه، نو د کمیونیزم نظریه پیش کړه. د کمیونیزم دغه نظریې په یورپ کې یو زلزله راوسته سرمایهدار و مالدارو باندې. لکه ګورئ زه تاسو له دا مثال درکړم چې دغه نظریه کې کارل مارکس دا هم وایي چې یو کارخانه ده او هغه ډېرې زیاتې پیسې وګټي، یو کال پس هغې ته لکه 1 ارب روپۍ پاتې شوي. نو چې 1 ارب روپۍ پاتې شوي د تنخواګانو نه او د بیلونو نه د هر څه نه علاوه نیټ پروفیټ ورته دا پاتې شو. نو وی آیا دا 1 ارب روپۍ چې دي دا صرف او صرف اوس د سرمایهدار چې کارخانه د چا دا انویسټمنټ چا کړی دی صرف د ده حق دی؟ نو لیبر ورکر کلاس ته ویې چې دی که خو ستاسو هم پر 1 ارب کې حصه کېږي که نه. نو چې کله خلکو ته دا خبرې وکړئ، هغه یو سټیټ یو کلاس لیس سوسایټي غوښته. هغه وی چې داسې سوسایټي داسې دنیا موږ جوړه کړو چې په هغې کې دا کلاسز چې کوم دي طبقات لکه غریب او میډل کلاس او مالدار چې دا پکې نه، دا سرمایهدار چې پکې نه. د کیپیټالیزم پر ریاکشن کې د کمیونیزم نظریه پیش کړې ده چې کیپیټالیزم کې مالدار نور مالدار کېدو او غریب نور خرابېدو. نو د دې په ریاکشن کې دا نظریه پیش کړه. اوس چې کله دا نظریه پیش کړی شوه، نو مالدار او سرمایهدار چې د یورپ کومونو په هغې باندې خو دا لکه د اسمان ګلس شو کړه. او بیا د هغې نه پس چې کوم ورکر او لیبر کلاس وو، نو هغوی یونینز جوړ کړل او هغوی د کارخانهدارو او د دې سرمایهدارانه نظام د کیپیټالیزم خلاف هړتلونه شروع کړل، مظاهرې شروع شوې. نو په یورپ کې بالکل داسې څه وخت پس لکه د جنګ یو ماحول جوړ شو. او په 1917 کې په روس کې او په 1949 کې په چین کې دغه د کمیونیزم نظریه او د اکنامک سیستم اپلای شو. نو دا خو تاسو ته به پته چې کمیونیزم کې سټیټ کنټرول بزنس وي، په دې کې پرایویټ بزنس ته اجازت نه وي. ټول بزنس د سټیټ سرکار په کنټرول کې، یو سرکار له خلک کار کوي، یو سرکار والا تنخواګانې ورکوي. نو د دا نظریه د مرګ نه پس 50 کاله پس یا 100 کاله پس په نیمه دنیا کې خوره شوې وه او نیمه دنیا کې چې کوم دی کمیونیزم و. نو د دې وجې نه د کارل مارکس په دنیا کې یو یاد سړی دی او چې تر کومې پورې دنیا یې نه کارل مارکس به یادیږي. د انساني تاریخ یو انتهایی اهم کردار دی. چې ګورئ دا کمیونیزم د نظریه چې په نیمه دنیا کې اپلای شوه، نو ولې دا یو سیستم چې ته بدلې او بل سیستم راولې، نو هغې دپاره خو انقلاب راځي که نه. نو ځکه لکه روس کې انقلاب راغلی او چین کې انقلاب راغلی. د روس او د چین انقلاب په کروڑونو خلک قتل کړي دي. لکه وایي د روس د انقلاب په لومبۍ ورځ باندې 14 لکه خلک قتل کړي شوي. کم خلک هغه خلک چې هغوی د کمیونیزم د انقلاب نه غوښته. نو دغه شان په چین کې هم نو کروڑونه خلک د دې نظریې د وجې نه قتل شوي دي، نو بیا د نظریه خوره شوې ده.
د دې نظریې څه پلس هم دي څه ماینس هم دي په خپل ځای باندې دي خو لکه دا انقلاب چې کوم راغلی نو داسې هغې دنیا بالکل بدله کړې وه او جړه کولې وه نو ځکه اوس چې د دنیا تاریخ څوک هم سټډي کوي نو د دنیا په تاریخ کې به د کارل مارکس نوم خامخا راځي د هغې نه بغیر نیمګړی دی او څنګه چې ما تاسو ته هم بیا ووې چې هغه د جدید سوشل ساینسز ماډرن سوشل ساینسز هغې فاونډر کې دی هغه د سوشل ساینسز دا سټډي او دا سکوپ یې ولا سیوا کو او بالکل چې کوم دی نه په بل طرف باندې هغه سوشل ساینسز واړول دا د کارل مارکس باره کې یو څو خبرې وي امید دی چې ستاسو به ویډیو خوښه شوي ډېره مننه